اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات. الله پاک دې وکړي چې ټول لا د روغ او جوړ یې. لکه څرنګه تاسو ته معلومه وه چې مخکې د افغانستان پاسپورټ ما سره او هر ځای ته به چې افغانستان ټیم سره ما سفر کولو نو د ویزې مشکلات به په ورلډ کپ کې ما په $100 باندې ولګول. د کرکټ بورډ نه ما یوه غوښته کړې وه چې ما ته د انګلینډ ویزه والي پیسې ما هم ورکولې. ویزې مشکلات په دې باندې چې افغان پاسپورټ و، خو بدبختانه هغو ما سره هغه همکاري ونه کړه. نو د الله شکر دی چې هغه مشکلات مې حل شو او ما د نیوزیلینډ پاسپورټ واغستلو. دغه د نیوزیلینډ پاسپورټ نن راغلی دی کور ته. نیوزیلینډ پاسپورټ مې واغسته. د نن نه وروسته په دغې پاسپورټ باندې ویزه نه پکارېږي. د نیوزیلینډ پاسپورټ باندې دا تور پاسپورټ دی، د دې ځي چې کوم خلکو سره خپل پاسپورټ وي، د دې چې خلکو سره پاسپورټ یې هغه ما سره هم شو. نو اوس ویزې مشکلات به انشاءالله نه هر ځای د بې ویزې سفر دی انشاءالله. او بعضې خلک به وایي چې ته یا د افغانیت نه به انکار کوې او دا به که زه افغان یم او افغان به اوسم، پروا نه کوي که دا پاسپورټ ما سره وي. افغانستان ته د هرې لارې نه به انشاءالله موږ خدمت کوو. زه افغان یم او افغان یم او په افغانیت ویاړم او همیشه به انشاءالله افغان یم. او ټیم سره سفر باید موږ وکړو. دا نه چې زه یا لالچ دپاره ټیم سره ځم یا پیسو دپاره ځم. زه صرف خاص کر د افغانستان دپاره ځم، د افغانستان بیرغ دپاره ځم. ګورې په دغې پاسپورټ باندې څه کېږي، په دې پاسپورټ باندې یو کار دا کېږي چې افغانستان بیرغ موږ خلکو ته ښیو. پاسپورټ دا ما سره شو خو بیرغ به موږ انشاءالله خپل ښیو د افغانستان. نو تاسو ټولو نه مې هیله ده چې افغانستان په دعاګانو کې یاد وساتئ، د افغانستان دپاره خاص کار وکړئ، ځکه افغانستان د موږ مور ده او د مور په خپل اولاد باندې حق وي. بعضې ورونه مخکې اول ما چې کله پوسټ کړی چې ما سټیزنشپ کله واغېستلو، سټیزنشپ چې کله والي د هغې نه پس بیا پاسپورټ ته اپلای کولی شي چې پاسپورټ راشي. هغې وخت کې بعضې ملګرو ما ته ویلي وو چې ته لکه کفار شوې. اوس دلته زمونږ بعضې افغانان ورونه وو چې کفار شوې. هغه خلک نورو ځایونو ته په کشتیګانو کې لاړ دي، په خدای که رسېږي او په موږ باندې او نورو افغانان ورونو باندې به د کفارو ټاپې لګوي. په پاسپورټ باندې څوک کفار کېږي نه. په دې پاسپورټ باندې موږ انشاءالله همیشه به خدمت کوو. ډېر زیات افغانان ورونه د نورو ملکونو پاسپورټ لري، اوس هغه کفار شوه. نو ټولو افغانانو نه هیله کوم چې دغه ټاپې دې په ما او په نورو افغانانو باندې نه لګوي. انشاءالله افغانستان ته به په یو ځای خدمت کوو. د افغانستان د راتلونکي د الله بریا په هیله. د الله په امان.